د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره یو ډیر ښه خبر شریکوم چې کوم ظالم انسان نیول شوی و چې خپل لور یې وژلې وه، هغه ته سخته سزا ورکول کیږي. دغه سزا کومه ده او خلک په دې باره کې څه وایي، مکمل تفصیل هم دلته وګورئ. درنو دوستانو، څو ورځې وړاندې چې د پنجاب په یو علاقه چې میوالي نومیږي، هلته یو ډیر ښایسته ماشومه خپل پلار په ډیر بېدردۍ سره وژلې وه او پلار یې دا خبره کوله چې زما لورګانې خوښې نه دي، زه د لورګانو نفرت کوم. نو په دې وجه باندې ما خپل لور ووژله چې د پنجاب پولیسو مختلفو ځایونو کې چاپې وهلې او په دې سره کامیاب شول چې دغه ظالم انسان یې ونیولو او اوس مهال هغه پولیسو سره دی چې د ده نه مختلف پوښتنې هم شوي دي چې د هلک په خپلو خبرو کې هم دغه خبره کړې او په خپله خبره باندې ټینګ ولاړ دی. بل اړخ ته د دې هلک پلار وایي چې زما زوی ته ډېر سخته سزا ورکړل شي، دا د نه بخښلو دی ځکه چې د کوم کار کړی دی نو ده پرې زموږ زړه ته تکلیف رسولی دی او دغه زما نوسی وه چې ده ورسره داسې ناروا کار وکړو او هغه یې د پیدا کېدو سره سم ووژله. ټول خلک هم دا خبره کوي چې ډېر زیات زیاتی شوی دی او لوڼه یا زامن ورکول دا د الله پاک کار دی. په دې کې نه ده پکار چې انسان بې شکري وکړي یا ناشکري وکړي او شکر ایستل پکار دی چې د انسان نه الله پاک دومره ښکلی صحرا او دومره ښکلی انسان پیدا کړي. قدرمنو، دا هلک به اوس عدالت ته وړاندې کیږي، عدالت به فیصله اوروي، خو ګومان او یقین دا کیږي چې ده ته به سخته سزا ورکړل شي ځکه چې په عدالت کې ناست وکیلان هم زړه لري، د هغوی هم بچي شته، اولادونه شته. نو یقین ساتئ چې ده ته به سخته سزا ورکړل شي او د ده لپاره بددعاوې وکړئ ځکه چې ده کوم کار کړی دی نو هغه هیڅکله هم د بخښلو نه دی. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډېره مننه چې د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر اخره راسره پاتې شوئ.